فبرورۍ 26مه نیټه ده چې د پخواني شوروي اتحاد لښکرو د ماتې له 15 کلیز سره برابره ده. پخواني شوروي اتحاد د 1958 لمریز کال د سلواغې میاشتې پر 26مه له 100,000 کسیز پوځ سره د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل وکړ. یو شمیر پوځي شنونکي په دې اند دي چې افغانانو په خورا کمو امکاناتو او بې شمیره قربانیو د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو ته ماتې ورکړه. د شنونکو په وینا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د امریکا د متحده ایالاتو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په سیمه کې د ستراتیژیکو سیمو خپلولو او لاندې کولو پر سر د دوی د خپلمنځي سیمهییزو او نړیوالو سیالیو یوه برخه وه. خو د نړیوالو قوانینو خلاف د شوروي واکمنو یا د پوځي هڅه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، هوایي حریم، خپلواکۍ او قانون ته په ښکاره یو نه منونکی سپکاوی و چې په کې ښکیل سره پوځیان یې په کولو مرتکب شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو وروسته خپل ټول جګړیز تجهیزات او وسایل خپلو افغان ملاتړو ځواکونو ته پرېښودل، خو دا جنګي تجهیزات د بېلابېلو ډلو ترمنځ وویشل شول چې وروسته په کورنۍ جګړې کې ډیری له منځه یوړل شول او ځینې بیا پر پاکستان وپلورل شول. د پخواني شوروي سرو لښکرو له ماتې وروسته د کابل کیناړخی حکومت له خپلې څو کلنې واکمنۍ وروسته د امریکا او پاکستان په ملاتړ د افغان مجاهدینو په لاس مات شو. دا اوږده جګړه د میلیونونو افغانانو د مرګ ژوبلې، کډوالۍ، بېوزلۍ او څه باندې 40 کلنې بېثباتۍ یو مهم لامل بلل کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په 13 کلونو کې افغانانو 3 ځلې یرغلګر ځواکونه مات کړي او خپلواکي اخیستې ده. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې څو ځلې پرله پسې یرغلګر ځواکونه مات شوي دي، نو هغه ټول متجاوز هیوادونه دې له یرغل مخکې 100 ځله فکر وکړي. سرې لښکرې له نږدې 10 کلنې جګړې وروسته په 1918 لمریز کال کې د سلواغې په 26مه له افغانستان نه ووتې او ماتې یې وخوړله.